سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. ابراهیم تاج یم او دا مهال مونږ په دیر کې د خپلو خوږو ملګرو سره ولاړ یو. د چشمې په کوزې کمه او ملګري را سره راغلي دي. دیر ته به یې لږې پر واده او واده له راغلي وو او بیا په جنج پسې راغلي وو. د جنج نه پس بیا ملګرو وویل چې داسې مشاعره را جوړو مونږ سره. دلته کې په دیر کې په ډیوټۍ باندې ډېر تکړه شاعر، ډېر ښه شاعر جمشید ساګر صاحب هم ولاړ دی او دې اړخ ته را سره وارث لالا ولاړ دی. دا نیم شاکر صاحب دی او دا چې کوم دی نو جمشید ساګر صاحب دی او دا دغه دی، دا اسرار صاحب دی او دا سلیمان صاحب دی او دا ډاکټر مثل صاحب دی او دا احمد ساحل دی او دا ملګری نه پېژنم او دا اسرار همدرد دی. نو دې کې شاعران ډېر کم دي، ټول شاعران نه دي، زړه مه وښئ ځکه چې ډېر شعرونه به خلکو بوجګېږي. خو دې کې صرف دوه کسان شاعران دي، د هغې نه به د شعرونه اورو. ما خو درته خپل شعرونه وویله خو راځو به اوس د نیم شاکر صاحب خواله، د هغه نه به شعرونه اورو او بیا به د جمشید ساګر صاحب نه شعرونه اورو. خو زمونږ دا غونډه چې کومه ده نو دا به د جمشید ساګر صاحب په صدارت کې، ځکه چې هغه په موږ ټولو کې سینیر دی، نو دا پروګرام به چې کوم دی د هغې په صدارت کې. او زه بلنه ورکوم په تېره اخره باندې نیم شاکر صاحب ته چې نیم شاکر صاحب زموږ سره خپل ښایسته شاعري افتتاح وکړي. ورېږه زیارین زامنو ډیره زیاته مننه تاج صاحب چې تاسو په خپل پروګرام کې موږ له مقرره کړه د شعرونو د ویلو. دا ملګري ټول ولاړ دي او ټولو ډیره زیاته مننه. د غزل نه مخکې یو 3 شعر ویم چې د انسانانو سره مینه لرم، زه مې په لاره د بابا روان یم، د یار د کلي مې زړه نه صبرېږي، سحر راغلی یم اوس بیا روان یم. مننه. د انسانانو سره مینه لرم، زه مې په لاره د بابا روان یم، د یار د کلي مې زړه نه صبرېږي، سحر راغلی یم اوس بیا روان یم. څوک چې دروغ وایي په مخ کې لاړل، زه چې رښتیا وایم په شا روان یم. مننه. څوک چې دروغ وایي په مخ کې لاړل، زه چې رښتیا وایم په شا روان یم. او دغه غزل څه شعرونه سره شریکومه چې زما سره یو څو خبرې وکړي، د ټوپک او تماچو خبرې وکړي، چې زما سره یو څو خبرې وکړي، د ټوپک او تماچو خبرې وکړي. وسني زلمي بابا نه خبر نه دي، دوی د نورو نظریو خبرې وکړي. مننه. وسني زلمي بابا نه خبر نه دي، دوی د نورو نظریو خبرې وکړي. ګاونډی چې په بلې مې صفت وکړي، ګاونډی چې په بلې مې صفت وکړي، مور مې زر د سپېلنو خبرې وکړي. مننه. ګاونډی چې په بلې مې صفت وکړي، مور مې زر د سپېلنو خبرې وکړي. او جانان وایي بې وفا زه په خندا شم، جانان وایي بې وفا زه په خندا شم، دا دې څه د لیونو خبرې وکړي. مننه. جانان وایي بې وفا زه په خندا شم، دا دې څه د لیونو خبرې وکړي. د غریب ژوند د بلا کړمو ډک وي، د غریب ژوند د بلا کړمو ډک وي، خوار به څه د خوشحالو خبرې وکړي. او دا شعر پکې ساحل صاحب ته ډالی دی چې د دې نن وخت هلکان دی الله پوی کړي، د دې نن وخت هلکان دی الله پوی کړي، ټوله ورځ د جینکو خبرې وکړي. مننه. د دې نن وخت هلکان دی الله پوی کړي، ټوله ورځ د جینکو خبرې وکړي. او په اسمان کې چې وریځ ویني دا بازې، په اسمان کې چې وریځ ویني دا بازې، په لعنت شي د نشو خبرې وکړي. ډېره مننه تاج صاحب. دغه مکتبه کې نشته، دغه غزل مې درسره شریک کړو. نیم شاکر صاحب موږ هم غواړو چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، ځکه چې کتونکي بیا په کتو باندې هم بور کېږي. خو راځو به د جمشید ساګر صاحب طرف ته، خو په خپلو یو څو شعرونو به دله بلنه درکړم، ځکه چې د مشاعرې سیسټم دی. نو دغه شعرونه یې تاسو ته ډالۍ وي چې ځینې زما د مکتب چڼې وي، خو ځینې زما د مکتب چڼې وي، خو ما نه چې څه زده کړي په ما خرڅوي. ځینې زما د مکتب چڼې وي، خو ما نه چې څه زده کړي په ما خرڅوي. های های پښتو ستا د بقا دپاره، منصور د خپل کاله رڼا خرڅوي. های های پښتو ستا د بقا دپاره، منصور د خپل کاله رڼا خرڅوي. زما د قام مجبورې ډمې پیغلې، زما د قام مجبورې ډمې پیغلې، د بلاګانو منځ کې سا خرڅوي. زما د قام مجبورې ډمې پیغلې، د بلاګانو منځ کې سا خرڅوي. د مرلۍ ځمکه اخلم زړه مې وایي، لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي. د مرلۍ ځمکه اخلم زړه مې وایي، لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي. جمشید ساګر صاحب له بلنه ورکوم چې خپل شعرونه را سره شریک کړي. مننه تاج صاحب. تا خو وختي خبره وکړه چې موږ کې سینیر دی، نو مکمل دروغ دی ویل. او که زه چېرته دا ووایم چې نیم شاکر صاحب او ابراهیم تاج صاحب چې کوم دی د خیبر پښتونخوا په شاعرانو کې ګلونه دي او د
خیبر پښتونخوا پوزې دي نو څه دروغ به نه وایم خو به هر حال ستاسو مینه ده ستاسو د مینې یو جهان مننه کوم چې تاسو موږ له دومره مینه راکړه خو شعرونه دي روماني شعرونه دي وایي په تا چې نظر شو په میدان را پرېوتل په تا چې نظر شو په میدان را پرېوتل او تر شو په کوڅه کې انسانان را پرېوتل په تا چې نظر شو په میدان را پرېوتل او تر شو په کوڅه کې انسانان را پرېوتل جدا چې رانه لرې مسافر د کلي لاړو نو ساز کې مې د اوښکو په قرآن را پرېوتل مننه جي وایي جدا چې رانه لرې مسافر د کلي لاړو نو ساز کې مې د اوښکو په قرآن را پرېوتل جړا خو مې په تا پسې ظالمې دومره وکړه د سترګو نه مې ګاټې په ګریوان را پرېوتل جړا خو مې په تا پسې ظالمې دومره وکړه د سترګو نه مې ګاټې په ګریوان را پرېوتل تا ته یې ویلي چې هغه زما بیزار دی قسم دی چې زما پسې چشمان را پرېوتل تا ته یې ویلي چې هغه زما بیزار دی قسم دی چې زما پسې چشمان را پرېوتل جانان را سره یو لار کې جوړه شو لیونیه کتل مې د خفګان غمازان را پرېوتل مننه جي جانان را سره یو لار کې جوړه شو لیونیه کتل مې د خفګان غمازان را پرېوتل پلو د مخ نه یې پلو په لویه لار کې را ګزار کو بېهوشه غزي کې څو کسان را پرېوتل د مخ نه یې پلو په لویه لار کې را ګزار کو بېهوشه غزي کې څو کسان را پرېوتل په خوب کې یوه شپه وه د جنت په لورې لاړم په خوب کې یوه شپه وه د جنت په لورې لاړم په سر به مې د پاسه نه ګلان را پرېوتل مننه جي په خوب کې یوه شپه وه د جنت په لورې لاړم په سر به مې د پاسه نه ګلان را پرېوتل تیلی هسې بدنام دی یو شاعر د بله سوځي نعیم شاکر صاحب تا د ډالۍ وایي تیلی هسې بدنام دی یو شاعر د بله سوځي همدغسې رشو شاعران را پرېوتل تیلی هسې بدنام دی یو شاعر د بله سوځي همدغسې رشو شاعران را پرېوتل او بل شعر دی پکې چې خبرې چې محفل کې کولې زوروره خبرې چې محفل کې کولې زوروره کتل مې په هوا کې به مارغان را پرېوتل خبرې په محفل کې کولې زوروره کتل مې په هوا کې به مارغان را پرېوتل په ژوند مې ورڅه قدر یو ذره نه و ساګره وارث صاحب تا ته یې ډالۍ وایي په ژوند مې ورڅه قدر یو ذره نه و ساګره چې مړ شومه نو خپو ته مې یاران را پرېوتل مننه جي وایي په ژوند مې ورڅه قدر یو ذره نه و ساګره چې مړ شومه نو خپو ته مې یاران را پرېوتل او ابراهیم تاج صاحب ستاسو هم ډېره مننه کوم او څومره ملګري چې هم ولاړ دي ساحل صاحب دی وارث صاحب دی ډاکټر مثل صاحب دی اسرار صاحب دی او ډاکټر سلیمان صاحب دی نعیم شاکر صاحب دی ډېر محترم او ډېر محترم اسرار همدرد صاحب دی چې د بړه سره تعلق لري وارث صاحب ډېره مننه او ابراهیم تاج صاحب ستاسو هم ډېره مننه